ستړي مشي ګرانو ملګرو، هیله ده چې جوړ روغ اوسئ. تاسو خو پوهیږئ چې زما د شعر او شاعري سره د پښتو ادب سره ډیره زیاته مینه ده. زه زیاتره وخت کتابونه لولم د پښتو او کله ناکله پښتو لیکنې هم کوم، خو ځان ته شاعره نه وایم، البته شاعره نه یم، خو نن غواړم چې ستاسو سره خپل یو شعر شریک کړم او په دې هیله چې ستاسو خوښ شي. عنوان دی کرښه. قلم راواخله ښه ښکاره ولیکه، قلم راواخله ښه ښکاره ولیکه، نن دې ملګرو ته د زړه ولیکه. چې دا ناسور به تر ابده نه وي، چې دا ناسور به تر ابده نه وي، په دې پیغام کې لږ خواږه ولیکه. چې حرکت کړي د تړون لیواله، چې حرکت کړي د تړون لیواله، کیسه د قام د بیلتانه ولیکه. د لرو بر پښتون خو یو افغان دی، د لرو بر پښتون خو یو افغان دی، دا دې په زړه باندې پاخه ولیکه. کرښه راغلې بس زموږ په کور ده، کرښه راغلې بس زموږ په کور ده، ورته یو دوه توري تراخه ولیکه. وجود مو نیم دی خو په سوچ کې یو یو، وجود مو نیم دی خو په سوچ کې یو یو، اوس یو ځای کېږي پښتانه ولیکه. غلیمه اوس خو مې کور بیا جوړیږي، غلیمه اوس خو مې کور بیا جوړیږي، نوی پړاو د ژوندانه ولیکه. ما وې زړګیه نور به نه ځورېږي، ما وې زړګیه نور به نه ځورېږي، د بدلون بله فلسفه ولیکه. ځان ته مې وې ای په ژوندون شهیدې، ځان ته مې وې ای په ژوندون شهیدې، نن دې د نوم پوره کیسه ولیکه. ستاسو نه ډیره مننه او په دې هیله چې خوښ شوی مو وي.